د منځونو په سلسله کې زمونږ خبرې بیان دا روانو او د ماښام د مونځ ذکر مو کړی او د هغې پسې رستو د بعضې اعمالو نن د ماسخوتن د مانځه متعلقه یو څو بعضې خبرې عرض کومه الله پاک دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق نصیب فرمایي ماسخوتن مونځ دا بنیادی عمل دی او د دې وخت د ماښام د مونځ د قضا کېدو نه بعد شروع کیږي دې وجې نه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د ماسخوتن مونځ باره کې دا خواهش فرمایلی دی که زما امت ته ګرانه نه وي تکلیف او مشقت نه وي نو ما به په دې باندې د ماسخوتن مونځ په تاخیر سره او ډېر رستو کولو سره لازم ګرځولی چې دې کې څومره رستوالی وشي د دې فضیلت او ثواب زیاتېږي نو یو د جواز او د رواوالي وخت دی یو بهتر وخت دی مونځ خو اله روا شي چې دا د تیر مونځ ټایم وځي ماښام مونځ ختم شو نو ماسخوتن داخل شي ماښام مونځ وخت چې نه وته نو د ماسخوتن مونځ نه داخلي څنګه چې مونځ فرض دی نو دغه شانتې د دې خپل وخت رعایت ساتل دام فرض دی ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بشک مونځ په مؤمنانو باندې په مقرر او معین وخت باندې فرض شوی دی چې د سهار خپل مونځ دی د ماسپښین مونځ د ماسپښین په وخت کې کیږي ا د سهار په وخت کې د مازدیګر مونځ هغه ماغه ټایم کې کیږي داسې ماښام د ماښام په وخت کې او د ماسخوتن مونځ د ماسخوتن په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسخوتن مونځ د شفقی ابیض د ختمېدو نه بعد کړی دی شفق څه ته وایي ابیض څه ته وایي احمر څه ته وایي مونځګزارو له پکار دي چې دې باندې ځان پوهېږي دا کوم ځای کې چې نور پریوزي دي ته وایي مغربو څه شی د نور ډوبېدو ځي ته مغرب ویلی کېږي جای غروب دا احمر او ابیض دا شفقونه هغه ځای کې نو نور چې کله پریوزي مکمل نو ماښام داخل شي مازدیګر ختم شو او بیا د ماښام مونځ هغه ګوره دونه مختصر نه دی چې څنګه بعضې عوام وایي چې بس ماښام جمع شي امام جمع کې او سنت کې نو یو لس منټه بعد دی مونځ قضا شو نه دی قضا د ماښام مونځ اگر چې مختصر دی په دې نورو مونځونو کې د دې وخت او دونه مختصر هم نه دی چې ډېر زر قضا کېږي یو ګنټه نه کم ټایم خو د دې نشته د ماښام د مونځ دا د هغه عالمانو رایه ده چې هغوی د ماسخوتن مونځ په شفق احمر ختمېدو سره وی او ډېر زر ماسخوتن داخلېدو باندې قول کوي لکه زه تفصیل ویم درته انشاءالله یوه ګنټه خو کم از کم وي ګیرې اکثر عالمان
یو ګنټه او 21 منټه بلکې بعض عالمان یو ګنټه او 140 منټ د ماښام د مونځ وخت وي د دې دا مطلب اس کله نه دی چې مونږ به اوسګار ناست یو او ځانونه به کېږي مونږ چې لا وخت خو ډېر دی نه دا د چرسیانو پوډریانو کونتربازو طریقه ده شرعي مسله نه ده د دې مسلې مقصد دا دی چې تر څو پورې دا وخت وي نو مونځ قضا نه دی باقی سنت طریقه دا ده چې د ماښام اذان سره فورا د ماښام مونځ وشي لکه موږ تاسو مسلمانان په دې باندې عمل کوي او تعامل پې جاري دی الحمدلله مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمت الله علیه او ځینې نور عالمان مخکنی فقها او رستنی چې هغه زر د ماسخوتن مونځ داخلېدل وی نو د ماښام او ماسخوتن ترمنځ د یو ګنټې فرق کول کوي چې نور ډوبېدو نه وروسته یو ګنټه تېره شي بس د ماښام مونځ قضا شو او مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله دهلوی رحمت الله علیه او ګڼ شمیر فقها مخکنی رستنی موجوده ا یو ګنټې نه زیات وخت وي لکه زمونږ رایم دا چې په جون جولای کې ماسخوتن دا 2000 نه داخليږي کله یو ګنټه او 1.5 منټ به ولګي یو ګنټه او 1.5 منټ کله دینه لکم مختلف وختونه یې کنه دیو جن زما عزت مندو د پیغمبر پاک ارشاد دی ابو داود کی رسول الله صلی الله علیه وسلم منځو کو د سحر په دې ټیم ماسپخین په دې ټیم مازیګر په دې ټیم ماخام په دې ټیم وصلى العشاء حين يسود الافق د ماسختن منځیو کو کله چې کناره د اسمان کوم ځای کې جنور ډوبي دغه افق دا تور شو تور د ماسختن منځیو کو نور چې کله ډوب شي نو دا مغرب کوم ځای باندې چې نور ډوب شوی وي دلته سرخی وي دی سرخی ته شفق احمر وي څه شی وته وي شفق احمر دا د بعض عالمانو بنز یو ګنټه پوری سروي دا سرخی چې ختم شي بیا هم دغه ځای کې سپیدي راشي دا افق کناره د اسمان کوم ځای کې چې نور ډوب شوی دی دا سپین سپین نور تیاری خوشا دغه سپین والی ته شفق ابيض وای نو په حدیثو کې راغلی چې د شفق په غیبېدو سره به د ماسوتن مونځ کوي نو بعض عالمان د شفق نه مراد د سورلی او اکثر فقها او د احتیاط تقاضام دادا دا سپینتنه اخلي شفق ابيض زګه پیغمبر پاک چې کومز د ماسوتن کړه ده همیشه د پاره نو دا په داسې حال کې کړه ده چې دا کناره د اسمان تور شوی ده افق چې سور شي بیا سپین شي دا سپینواله یو 15 منټه وی ما خپل تجربه به کړی ده عیني د دې نرستو بیا دا کوم ځای کې چې نور ډوب شوی دی نو دا ځای تور شي نو بس تور شي بیا ټول په توري دې ته ویلې شي د ماسختن مز داخله دل ويصلي العشاء حين يسود الافق کول به منځ د ماسختن پیغمبر پاک کله بچي تور شو افق کناره اسمان به تور شو
د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا په احتیاط باندې مبني وي او هغه قرآن تم ګوري احادیث تم ګوري آثار د صحابه کرامو تم ګوري نو بیا یو خبره هغه فرمایي اوس که چا تادی سره د ماسخوتن منځ کو نو دې کې احتیاط نشته کېدای شي دا منځ وشي کېدای شي ونشي خو که چا رستو که نو یقیني منځ وشو بل رایه پکې نشته د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقه هر مسلې ته چې وګوري د قرآن او سنت او په تعامل د صحابه کرامو باندې به ډېره برابر راغلی او بل دا چې احتیاط به پکې وي ټول عمر دپاره سړی یو کار کوي هر وخت یې کوي او هغه فرض وي واجب وي نو مؤمن په دې کې احتیاط کوي بیا د ماسخوتن منځ دا د دې امت خصوصیت دی مخکنو امتونو ته دا نو ورکړی شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسخوتن منځ شروع کړی دی وقت به جاهلیت والو عتمه ویلا عتمه پیغمبر پاک د عتمه ټکی نه منو فرمایي عتمه مو وای نو بیا به دی ماښام ته عشاء اولا ویلا او ماسخوتن مستبع عشاء آخره ویلا پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په منافق سړی دوه منځونه ډېر ګران دي ډېر په درانه دي یو د سحر منځ او بل د ماسخوتن منځ ماسخوتن وخت کې به دی په لوبو ټوکو کې یا به ودو او سحر بم داسې و چې دی به غافل او د پراته دا کافر او منافقین او منافقان خو دی وجه نه راتله چې تیاره به وه د هغې کار خو ټول د ښودنې و د شوشه و هغه وخت کې خو په جوماتونو کې دا رڼاګانې داسې نه وي چې خلک پکې متعین کېږي نو دا یاران به دې دواړو منځونه نه راتله ډېر په مشکله به راتلل رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایي دا دواړه منځونه منافقینو باندې ډېر درانه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مه پرېږدئ تاسو دا منځ اگر که جومات ته تاسو په خړپوسو باندې راتلی شئ او پیغمبر پاک فرمایي کم خلق چې په تیارو کې مساجدو ته ځي دی ته زیری واوروئ په پوره رڼا باندې په ورځ د قیامت بشر المشائین الى المساجد فی الظلم بالنور التام یوم القیامه زیری ورکوئ هغه خلکو ته چې په تیاره کې جومات ته ځي راځي مشائین ډېر ځي راځي سار زی ماسخوتن زی ماخام واپس راځي په پورا رڼا سره په ورځ د قیامت چې د قبر به رڼا وي پل صراط به رڼا وي حشر به رڼا وي الحمدلله د قیامت ډېره سخته تیاره ده دومره تیاره ده د قیامت ورځ چې دا یو لاس به بل لاس ته نه ښکاري د دنیا بس تیار وي د ماسخوتن منځ کې رب العالمین د سحر منځ کې رب العالمین د دواړو کې دا تاثیر خیره چې د قبر رڼا د میدان محشر رڼا د آخرت رڼا انسان ته ورکوي او د رڼا یو مقصد یې ګوره صرف رڼا نه چې تا ته کله رڼا وي نو ته به وړاندې لاړ شي ته به مشکل نه ته به د ضرر نه محفوظ مطلب دا چې دغه رڼا چاته میلاو شوه دته به د قبر عذاب نه سخته به نه میدان محشر کې به ورته تکلیف نه سبحان الله
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د ماسختن مونځ ته لیټ راووتو صحابه کرام په صفونو کې ناستو انتظار یې کو د آقا مدني صلی الله علیه وسلم چراغو صحابه کرام ډیر انتظار کړو تر دې چې څوک په ناسته ود شي وی فرمایل خوشاله اوسئ د ځمکې په سر واحد تاسو یو داسې قوم یې چې دا مونځ کوئ او تاسو ته الله درکړی د ماسختن مونځ ډېر اهم دی سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه نے روایت ہے بخاری و مسلم کی نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم سڑے چې د ماسختن مونځ په جمع کی په صحیح طریقه په جمع د دې سړي دومره ثواب وشو لکه نیمه شپه چې عبادت کې تیر کړي بیا چې د سحر جمع راشي او د سحر مونځ په جمع باندې وکي د دې سړي دومره اجر وشو لکه ټوله شپه چې عبادت کې تیر کړي بعض محدثین دې مطلب داسې بیان کړی دی چې نیمه شپه عبادت ثواب د ماسختن د جمع او دا نیمه شپه وسره د سحر د جمع نو پوره شپه شو او ځینې عالمان وایي چې د سحر د جمع ځان له دومره ثواب دی لکه پوره شپه چې عبادت کې ماسختن مونږ تاسو 9 رکعاته کوو سلور فرض 2 سنت 3 وتر واجب په دې ټولو خبره کوم ان شاء الله امام العصر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاه صاحب کشمیری رحمت الله علیه لیکلی چې الله پاک دا غستا دائما شوا چې د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم هر امتی اغه سنا سد شپې عبادت کوونکی وګرځي نو الله تعالی یو بل منځ په دی لازم که چې هغه ته وتر ویلېږي موږ ته وتر واجب وایو ام د ماسختن د باندې سره پاکي دا ترتیب فقهاوی چې اول به د فرض کې بیا به وتر کې چې فرض دي نه کړی کنه نو وتر نه کیږي دا تابع دا غیر بعض فقها او مذهب دا سره راغلي دا نه چې یو ځل کې امام ومنو د ماسختن د جمع ټایم می بدل کړو یو بابا راغی خبر نو جمع په وخت لټ شوی و ما ته کوټه نه आवाज ورکو چې جمع نه ده شوی وای خل جمع نه شوی بیا یو سات کې ناستو بیا ودرېدو مونږ یو که د کتاب ته ناستم 2 رکعات مونږ یو بیا وتر واجب وکړ چې زه جمع لاله ماته تاسو کوم تا کوم مونږ کو ته جمع کې می وای هغه رسته مونږ میو کو تا سره به فرض کوم او بل زمبا سبحان الله ټیم بچت شو کنه الله پاک دې موږ تاسو کې شعور او عقل او دانش پیدا کړي نه چې وخت واسم شته کنه نو سنت مرا مخکې کړل او تر واجب مې مرا مخکې کړل نو فرض به کوم او زمبا نو دا څنګه کی ماسختن وتر کې دا ترتیب دی چې دا فرض به مخکې فرض چې یو کو بیا وتر کوا فرض 3 رکعات دي اداغي بس بیا 2 رکعات سنت مؤکد اعظم استاد په عمل شته الحمدلله د دې 2 رکعات سنت نه بعد د وتر نه مخکې په حدیثو کې نفل راغلي نفلی منځونه دي
چې دا غیر ډېر لوی اجر او ثواب دی لږ وخت او ثواب یې ډېر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې د ماسپخین د سنت مؤکده 4 رکعات نمخ کی 4 رکعات نفل کی د اذان نرستو یعنی زوال نرستو او د دې خپل 4 سنت نمخ کی 4 رکعات نفل کی د دې داسې ثواب دی لکه تهجد کی چې دا کړی او کوم سړی چې د ماسخوتنې د 2 رکعاتو سنتو نرستا د وتر نمخ کی ماسخوتن 2 رکعاتا سنتو بعد وتر نمخ کی 4 رکعات نفل په یو سلام باندې وکي دا سه ثواب ده لکه ليله القدر کې چې عبادت وکي 2 رکعات سنت موقت دی وکړل د ماسخوتن وتر مکه ولا 4 رکعات نفل وک په یو سلام د دې داسې ثواب دی لکه ليله القدر رمضان کې چې کومه ده هغه دی رئیساره کا او دی مندله او پاغي مقد عبادت کو څومره لوی خبره نو دا منځونه تا د الله نعمت ته او خاص خصوصا بیا د سحر او د ماسخوتن د دې ډېر تاکید راغلی ليله القدر جدا ده او شب معراج جدا ده شب معراج د معراج شپه معراج معنا عروج برخته دل اسمانونو ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک ځان ته اوس دیو او د بر کائنات او اسمانونو او د بر دنیا او جهان سیلې په وک قتلې په وک جنت دوزخ ولیدو دا الله پاک سره دیدار او کلام وشو دته معراج وي دا زموږ عقیده ده چې حق سچ خبره ده ما به خبرې کړې دي مخکې وجود سره شوی او په ویخه شوی او د شپې شوی او روحي خو بلازل شوی په خوب کې خو ډیر ځل شوی خبره ده کومه دوستانو او معراج نه علاوه بل شپه د ليله القدر نو هغه ارکس کتیش ليله القدر کله ده نو اقوال پکې مختلف دي اکثر عالمان وایي چې په روزه کې ده او وتر شپو کې ده تاک شپو کې نو د هغه مبارک شپې فضیلت داسې راځي چې چا په دې کې عبادت وکړو نو دومره ثواب یو شو لکه زر میاشتې چې عبادت وکړي د زرو میاشتو نه غوړه راغله نو دا 4 رکعات نفل د سنتو د ماسخوتن نه رستو دې کې ډېر لوی خیر دی ام المؤمنین عفیفه کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ماسخوتن منځو کو ازما کوټه ته براغه نو 100 رکعات نفل به کول الا صلى رکعتين او 4 رکعات کله به 2 کو کله به 4 رکعات د دغه نفل یو تاثیر دام دی چې دا په تهجد کې حسابي سبحان الله دې ته آسان تهجد وای د ماسخوتن مون چې کله وشو سنت دی وکړل د تهجد وخت شروع شو تر سحر پورې د تهجد وخت تهجد روا شو دی زینا نو دی وخت کې 100 رکعات نفل کوا مثال دا سده لکه تهجد چې کې سبحان الله غوړه ټیم د تهجد اخري حصہ د شپې ده اگر نشي کوله کم همت ای سستی دا نارستی دا مونږه ماسخوتن سو دیو کو کنه ان شو کوله
ماسوتن چې د سنت وکړه بس ساده نفل کا وسو رکعات وکړه بیا ورپسې وتر واجب وکړه بس کم از کم 2 رکعات خو چوش یا 4 رکعات په یو سلام وکړه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په یو سفر د جهاد کیو صحابه کرام ورسره وستړي سفر هم کړو غزا هم کړو ماسوتن وتوي یاد ساتي الکو دا سفر مشقت ته تکلیف ته نو کله چې سړی تاسو کې ستړی وي تکلیف کې وي ماسوتن او د کېدو نه مخکې د 2 رکعات نفل کوي که بیا د شپې را پاسې ډېره ښه ده ګینې دا د لپاره تهجد دی روایاتو کې راغلي دي وما کان من صلاة بعد العشاء فهي من الليل کم منځ چې د ماسختر مونږ نرستو دا صلات الليل کې داخل دی بعضی عالمان دلته خبره کوي چې یو تهجد دی یو صلات الليل دی وی تهجد هغه دی چې د 12 بجو نه رستو شروع کی او ماسختن تر 12 بجو پورې دا صلات الليل دی او اکثر علما وی چې نه بدا ټول عموم د تهجد کې راغلي دي خو افضل ټیم او غوره ټیم د تهجد دا دی چې د شپې په اخره حصہ کې وشي کې مشقت ډیر دی تکلیف ډیر دی خوب پرې خودل دی نفس او شیطان سره مقابله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ترمذی شریف کی حدیث ده عبد الله بن عباس رضی الله عنهما چې د شپې په اخره حصہ کې د الله رحمت متوجی وی خلقو ته د الله خاص رحمت متوجی وی او د الله پاک د طرفه आवाज کیږي څوک داسې شته چې مانس حاجت یو سوال کوي یو حاجت حل کول غواړي چې زی حاجت پوره کړم څوک داسې شته چې د ګناهونو توبه وباسي چې زی ګناه معاف کړم څوک داسې شته چې مانه فراخي د رزق غواړي چې زی رزق فراخ کړم دا आवाज د الله پاک د طرفه لګي او د الله رحمت متوجي وي د مخلوق نو دی وجنه د شپې اخر حصہ کې پاسېدل دا ډېر غوړه ده او که یو سړی زوت هغه وخت کې نشو پاسېده د سستۍ د وجنه نو ماسختن سنت نورستو یو 2 رکعات نفل وکړي اکم سړی چې رښتیا د تهجد شوق لري او دی وی چې تهجد گزار جوړ شمه داغه د لپاره شروع دي زین راځي د نور بعضی ضرورت کارونو سره سره به یو کار دا کوي چې ماسوتن سنت نورستو به 2 رکعات نفل کوي او وتر بکئی بیا به د تهجد په اراده ودکی دا سړی برا پاسي ان شاء الله بیا درېدل د خپل همت ته چې کټ دې بریدي او کنه بریدي کټ پر خودل بیا همت او عزم سره تعلق لري گزارش تا کومه چې 2 رکعات سنت کلو شو نو هغه پسې فورا وتر مکوي اگر چې روا دي ګناه خو نه ده دا نفل یو سنن زائده دي خو اجر او ثواب ډېر زیات دي نو 2 رکعات نفل کوي بیا وتر ترازی ان شاء الله نور خبره و بیا وکړو الله پاک دې موږ تاسو ته عمل نصیب کړي او موږ تاسو منځونه دي الله مضبوط او صحیح وګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين